که چېرته یو څوک سوال وکړي چې غریب ښه ده او که مالداره، یا په بل اعتبار باندې غریب د کمو امتحاناتو سره مخامخ ده او که مالداره. بعضې غریبان دي، فقیران دي، متاسفانه ډېر زیات شکایتونه کوي، وایي دا ټول ازمایښتونه دا په موږ باندې دي او موږ له سختو ازمایښتونو سره مخامخ یو. صحیح شوه؟ حال دا چې ټول علما په دې باندې متفق دي، وایي غریب حالت دا ښه ده نسبت له مالدار نه. غریب دا له کمو ازمایښتونو سره مخامخ ده نسبت له پیسه‌دار نه. ولې؟ ځکه چې کله پیسې وي او کش و پش وي نو مالدار هر یو کار کولی شي، غریب بیچاره نور څه کولی شي؟ غریب خو فقط دومره به وکړي چې صبر به وکړي، دا یو ازمایښت ده. که چېرته په دې صبر کې کامیابه شو ډېره ښه خبره ده، دا غوره ده، دا اسانه هم ده او یو امتحان کې راګیر ده چې هغه څه شی ده، هغه صبر کول دي. لیکن بل طرف ته چې پیسه‌دار ده نو دا له ډېرو ازمایښتونو سره مخامخ ده. دا مجبوره ده چې کبر او غرور ونه کړي، دا یو ازمایښت. صحیح شوه؟ بل طرف ته فساد کولی شي مالدار انسان چې په اسانۍ سره د فساد په امتحان کې وغورځېږي. بل طرف ته فحاشي کې هم په اسانۍ سره غورځېدلی شي. بل طرف ته کیدی شي دنیا کې دومره زیات ونښلي چې هر څه ترې نه پاتې شي. 5م نمبر کیدی شي دغه مالدار انسان نه عبادتونه هم پاتې شي د ډېر مسؤلیت په خاطر باندې. نو تاسو ووایئ چې اوس غریب ښه شو او که مالداره ښه شو. غریب فقط د یو تهدید سره مخامخ ده، لیکن دلته مالدار ته څومره تهدیدات دي د دې په خاطر باندې. که چېرته ته غریب یې ای مسلمانه نو هیڅ تشویش مه کوه، غم مه کوه، آرام او خوشحاله ژوند وکړه. داسې مه کوه چې د یو طرف ته وګورې چې زه غریب یم، د بل طرف ته هم وګوره چې څومره کم امتحاناتو کې ته پروت یې، ستا ازمایښتونه څومره کم دي. نو تشویش مه کوه، خوشحاله او آرامه ژوند وکړه.